چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ د وطن اخیری جنگ شي. مینوالو د پېښور په باغ ناران کې ډېر زلمي راټول شوي دي د امن په نوم یې اتڼ جوړ کړی. وایي چې دغه اتڼ د دې امله جوړ کړی دی چې په تېر کوچني اختر باندې زیاتو پښتنو اختر نه دی کړی او ځکه یې نه دی کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بلا فعالین په اسلام آباد او وزیرستان کې نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي وو. هغوی راخلاص شوي دي. د هغوی په ویاړ باندې اوس دا زلمي خپل اختر کوي. د امن په نوم یې اتڼ را جوړ کړی دی. راځئ دا اتڼ ورته ښایو او د دې د راجوړونکو او په دې کې د برخه اخیستونکو سره به خبرې اترې کوو. غږ دا انقلاب دی ټول وایي دا څنګه ازادي ده ولې پاتې پاکه خاوره د اغیارو بندګي ده ژڼې مو بندیان دي پیغلو مو کفن په سر تړلي غږ دا انقلاب دی وړکي دا وطن په ننګ وتلي جونور سره دي ستایي په نارو کې خپل ښاغلي ښاغلی نیازبین ملنګ را سره ولاړ دی د دغه اتڼ د منظم کوونکو څخه دی. دوی نه پوښتو نیازبین ملنګ د دغه اتڼ د راجوړولو بنیادي مقصد څه؟ اتڼ خو یو زموږ د پښتنو ډېر زوړ دود دستور دی ډېر زموږ خپل کلتور دی د دې خپل څه تاریخ 2000 کاله زوړ دی او پښتنو به همیشه د خوشحالو په مخ د اختر کې به د اتڼ کولو موږ د اختر کوو د اختر کې د اتڼ پروګرام کولو دلته خو د بده مرغه د پښتون تحفظ موومنټ 29 کسان د اډیاله جیل کې بند ولو په زندان کې او په ناکرده ګناه کې چې دې ته خپل احتجاج کولو خپل د پښتنو لپاره ژوند غوښتو امن غوښتون هغې دننه ګیر ولو هغه هلکان پرون بله شپه راخلاص شولو موږ د هغوی په خوشحالۍ کې دلته راغلي وو د خپل اتڼ کوو د خپلو خوشحالو لمانځو چې هلکان راغلل بېرته خپل وطن ته رالل او موږ واپس وایو چې په د خیبر پښتونخوا کې د اتڼ کلتور بیا ژوندی کړو. دنیا ته د دغې نه د امن په حواله باندې څه پیغام ورکول دي؟ نو موږ دنیا ته دا وایو چې پښتانه امن والا قوم دی د پښتون امن غواړي په د خپله خاوره باندې چې دا کم جنګ دی د دې نه موږ باید تنګ شوي وو دا جنګ دې ختم شي موږ په د خپله خاوره باندې امن غواړو دا زموږ درې ټولو ځوانانو درې ګرده پښتنو د مطالبه ده باید چې پاکستان دې هم راسره ومني د پښتون تحفظ موومنټ چې کومې مطالبې دي هغه هم د امن دپاره دي او په د خپله خاوره باندې کم دا چې خور جنګ دی دا تور دا شپخون دی چې دا ځان د خپلې خاورې نه ختم کړو. سادیه قاسم شاه د دې خاورې یوه خبریاله ده دا هم راغلی په دغه موقع باندې موجوده د دې سره خبرې کوو. سادیه دغه د یو خبریالې په توګه دغه رنګ تقریبات چې وینې د خلکو جذبات څه دي او څونه اغېز کولی شي د امن په راوستو کې دا قسمه پرمنه دستور؟ ګورئ جي زه خو یو خبریال یم یول خو دا زما ډیوټي ده کار مې دی چې راشم او داسې قسمه چې کوم ایونټس یي هغې کوریج کوو هغه موږ دنیا ته هغه ښو خو پېښور کې موږ د تېرو 10 کلونو کې ډېرې وینې ولیدې ډېر زیات دماکې واورېدې چېرته ښه خبر نه دی اورېدلی دې باغ ته چې وختي زه رالم د هلکان له نور راغلي داسې خلک ګوتونو ته چا بیل بیل ناستو هم د دې موسیقي د دې اتڼ د وجې تاسو وکتل چې ماشوم لوی او هلکان او مشر او ځوانان ټول را یو ځای شو او دې نه یې خوند واخیستو एकदम یو یونیټي غونته کې راغله که سندره ده که دا موسیقي ده که دا پارک دی که دا خوشحالي دی چې کوم دا ښوونځي دې هر څه خوشحالي زیاته شو دا کله خلک راځي خلک امن ته څونه لیواله یو تاسو ته په خپله ښکاري که نه چې
هم دا پېښورو څو کاله ټولو ته یاد دي لکه موږ ډېره مخکې خبره نه ده چې هر وخت به چې ډز وشو که کور کې به که چېرته د ګیس هم ډز وشو نو خلک به وایي دماکه وشوه زر به خپل خپلوان ته ټلیفون وکړه چې تاسو ټیک یې او که نه که ماشومان به سکول ته تللي وو هغوی به تپوس وشو نو اوس شکر دی کم از کم که دا وخت د پارک کې اواز دی نو هغه د یو موسیقي دی او د امن اواز او ماشومان تاسو ګورئ ماشومان دي لوبې کوي خو سادیه دغه یو شی چې زه وینم زموږ په دې منطقه کې چې کوم حالات تېر شو هغې زلمي پیغلې واړه زاړه ټول یو شان ځپلي دي په داسې قسمه تقریباتو کې عموما زموږ مېرمنې ډېرې کمې وي وجه یې وجه دا ده وجه خو یو دا ده چې تاسو وجه به تاسو سړو ته زیاته پته وي ټیک شو د دې شاته وجه هم تاسو سړي په خپله یې او نور هېڅ دغه نشته زه هم دلته راغلی یم خپل کار مې هم وکړو او موجود هم یم او د خیره سره هېچا ماته داسې څه خبره نه ده هیلې اوس شته امن ته هیلې جوړې شوې دي امیدونه شته امن چې دی نو د امن څه نښې دي هغه نښې تاسو ته لږې ډېره ښکاري خو امن راتلی شي خو دا یره چې ده د خلکو زړه دا یره ختمول چې دا امن به آیا وي او که نه یا داسې څه پېښه به یکدم وشي ستا د کور نه به داسې څوک یکدم غیب شي یا داسې به څه دماکه وشي دا یره لا اوس هم شته ځکه چې دا د کلونو داسې دا یره زموږ په زړونو کې ناسته ده دا به رو روځي چې تر څومره د کورونو نه راوځو د خوشحالو محفلونو کې نه کینو د خوشحالۍ محفل یې په خپله نه جوړو نو دا یره به نه ځي دا یره تلل پکار دي او مینوالو څنګه مو چې د سعدیه قاسم شاه د خولې نه واورېدل دې خاورې دونه قیامتونه لیدلي دي دونه سختې اورونه یې لیدلي دي چې باور وکړئ د پېښور په سړکونو که به اورېدی کېدی شه په نږدې موده کې هغه به یوازې د ډز یا د بم غږ چا تصور نشو کولی چې پښتانه به دغه رنګې د امن اتڼونه په خپله خاوره وکړي او دا هم د دغه پښتنو زلمو د ننګ د فت یا په خپله خاوره د مینتیا جذبې دي چې نورو زلمو ته زړه ورکړو چې راځئ ژوند غواړو امن غواړو په سندره یې غواړو مندې ناستې لارو کې دوره کو نازنینو ډېرې یادې مانې ژاړي په قبرونو د شیرینو چا اولې والې زرګونه پښتانه رانه وژلي ډاکټر عبدالحی هم د جون په دغه سخته ګرمۍ کې د تیز لمر ته ځان په ملي اتڼ خوله خوله کړی دی ډاکټر صاحب که دا راته ووایئ چې ګرمي ده خلک یې سیګانو ته ناست دي تاسو راوتي یئ په دې سرو غرمو کې اتڼ کوئ وجه یې څه مننه لاله ټول نه مخکې ستاسو او ستاسو ټیم ډېره مننه چې دې پروګرام ته مو کوریج ورکړې زموږ واقعي نن د خوشحالۍ ورځ ده اخترونه هم که څه هم اختر وو خو په پښتون وطن او بیا زموږ د پی ټي ایم په ملګرو دپاره زموږ ډېر ګڼ شمېر ملګري یې نیولي وو اسلام آباد کې بندیان وو نو زموږ اختر هغه اختر نو ډېر پیکه پیکه وو نو اوس دا بله ورځ زموږ د ملګري را خوشي کړل نو هغې په راخلاصېدو کې بې حده ملګري ډېر زیات خوشحاله دي نو هغې په خوشحالۍ مناولو کې مونږ دغه ملي اتڼ چې زمونږ کلتوري او ثقافتي دغه مو د ژوند برخه مو ده دا مو را جوړ کړی دغه ځوانان ډېر په مینه راغلي دي ډېر ښکلی پروګرام خوندور ګرمي په اثر کوي نه ګرمي دا دی اوس مو ښه اتڼ وکړو ښه مو دغه وکړو نو دغه خو جذبه ده جذبه یا هم ګرمیږي ورسره مینوالو دغه پروګرام چې جوړ شوی دی مقصد او غرض یې دغه دی چې کوم د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالین په واڼه او په اسلام آباد کې یا د هېواد په بېلابېلو برخو کې نیول شوي هغوی اختر د زندانونو دننه تېر کړی دی او هغوی چې په زندانونو کې وو دغه به هر پښتانه چې وو هغوی ته هم په کورونو کې خپل اختر خوند نه دی ورکړی پرون چې هغوی د زندان نه راخلاص شول دوی نن په آزاده فضا کې خپل اختر د امن په اتڼونو نمانځي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا